کارغه نظم در دیمه د کارغه زمونږ په کور کې ولې د پاسه یو کارغه خبي واره چغې والې داسې دردناک اواز یې خولې نه وتو لکه چې یا دې د مودې نه خر وي یا یې څه دروند غم په دې زړه باندې و خو خیر کارغه ته زما فکر نه و زه په خپل کار کې اموخته وم داسې کارغه یوې بلې نه بلې ته ځي خوله کې دغه ناڅاپي چغه ده زمونږ په کور کې د چا فکر نه و چې د کارغه ته یې لږ غوږ ایښی زما ناڅاپه په کارغه نظر شو راته د مور خبره یاده شوله مونږ چې واړو کارغه آواز به وکړو مور به مې څه ناڅه ور واچوله ورته بیدارنګې خبره وکړه کارغه ته خوږ زیرې په مونږه کوه هغوی پاخه خلک پخې خبرې څه خوشحالي به خامخا راتلله کارغه چې کله به بلې ته راتلو څه خوشحالي به یې خامخا راوړله څه موده مخکې یو کارغه په بلې داسې بېواره چغې ووهلې ما یو ټوکړه ډوډۍ ور واچوله بیا مې کارغه ته دا خبره وکړه کارغه ته خوږ زیرې په مونږه کوه کارغه ډوډۍ واخسته والوتلو 10 منټه تېر د دې خبرې نه وو زما موبایل ټلۍ ووهله کارغه ډوډۍ واخسته والوتلو 10 منټه تېر د دې خبرې نه وو زما موبایل ټلۍ ووهله ما ته زما لیونی رنګ کړی و لیونی ډېره وارخطا شانتې وه ویل یې پاګله چېرته یې ته زما د ژوند فیصله مور مې وکړه زما رشته یو سړي له ورکړه زه د خپل مور پلار نه مجبوره ومه ما مې مور پلار ته انکار نشو کولی بس ته مې هېر کړې فیصله مې وکړه ته هم ما هېره که زما ومنه ما ورته ویل زما خبره واوره ما سره کړې وعدې چېرته لاړې څنګه په ګرانه مې خپل کړی یاره څنګه په اسانه رانه ځان جدا کې یوازې زه په تا مین خو نه وم تا به اکثر دغسې ما ته ویل د زړګي سره لیونی دی یمه زما خبره لا په خوله کې وه چې مننه جي زما خبره لا په خوله کې وه چې د لیونۍ رابطه ختمه شوله موبایل بند شو لیونی د بل شو مودې شو تېرې خو قسم دی یاره کارغه اواز چې وکړې ته رایاد شي اوس چې کارغه بلې ته راشي کله زړه مې یو درز وکړي چې څه به کېږي غوږونه بند کم چې اواز یې نه اورم او سترګې پټې کم چې نه یې وینم په کور کې چاته دا خبره وکم دغه کارغه په یو کمر وولې دی چې راځي د خیر خبر نه راوړي نو یې د ریاست جانانه راشه کوم منت جانانه راشه اخلم رخصت جانانه راشه په هغې وخت جانانه راشه چې په کوم وخت کې مې له حد ته کوزوي ډېره زیاته مننه